چې د تیر شوي اعمالو دپاره د قبولیت سوال کوئ. د عجب او د کبر نه به ځان ساتو. عجب دی ته وایي چې سړی بل ته سپک ګوري او ځانو د غټ سړی ښکاري چې ما عبادتونه ډېر کړي دي، زما علم ډېر دی، زما مسلمانی ډېره ده، ځکه دا اعمال تباه کوي. او دا د زړه داسې ګناه ده چې یو رب پې پوهېږي بل چاته پته هم نه لګي. کله کله یو ملګری ورانۍ کوي خو بل ته پته ولګي، هغه ته یې وروره مه کوه. خو د زړه ګناهونه داسې دي چې دا خطرناک ځکه دي چې په دې چاته پته نه لګي. یو د زړه د ګناهونو نه عجب ده. عجب دې ته وایي چې سړی ځان ته ډېر غټ سړی وایي. لکه پارسیوانان چې وایي هم چومن دیګرې نیست، چې په عبادتونو کې او معاشره کې وایي چې زما غوندې ښه سړی بل نشته. ای مؤمنانو ورونو دا عجب دی او دې ته احادیثو کې مهلکات ویلي دي. دا تباه کوونکي ګناهونه دي. په ځان بدګماني کوه، ځان سره حساب کوه، په خپلو عیبونو کې سوچ کوه او سره د اعمالو نه خطره لره چې څه پته لګي زموږ عمل قبلیږي او که نه قبلیږي. نو زما ملګرو که چا څومره اعمال کړي دي نو د قبلېدو سوالونه کوي. د دعاګانو میاشت ده. د علي رضی الله عنه وینا ده چې مسلمانانو د قبلېدو سوچ ډېر کوئ د کولو نه. کولو کې دومره فکر مه کوئ خو د قبلېدو ډېر فکر کوئ چې قبول بشي که نه بشي. دعام کوه. دا اوږده موضوع ده، مخکې نه ځو، خو تاسو د یوې خبرې ته پام وکئ. زما مؤمنانو ورونو، ابراهیم علیه السلام سره د خپل جلیل القدر بچی نه اسماعیل علیه السلام نه کعبه جوړی. کعبه او دومره لوی انسان دی، دومره لوی عمل کوي، خو بیا هم د قبلېدو دعا کوي. الله رب العالمین د هغې دعا قرآن کریم کې نقل کړې ده. ربنا تقبل منا، یا زمونږ ربه ته زمونږ نه قبول کړي. نو دا زمونږ دپاره د ټولو مؤمنانو دپاره درس دی. که څومره لوی نه لوی عمل کوئ نو د هغې نه وروسته بیا الله ته سوال کوئ چې الله ته یې قبول کړي. یا الله رد یې نه کړي، واپس یې نه کړي چېرته بېرته. د ځینې مؤمنانو په تاریخ کې دا راځي چې مرګ په وخت کې ژړل. چا ورته ویل ته ولې ژاړې؟ تا خو ډېر ښه اعمال کړي دي. هغه ویلي دي ما عمل کړی دی، خو الله رب العالمین فرمایي انما یتقبل الله من المتقین، چې الله د هغه چا نه قبلوي چې هغه پرهیزګار وي، د شرک او د کفر نه ځان ساتي. نو د چا نه قبلېږي او د چا نه نه قبلېږي. نو تاسو خو ما ته دا ووایئ خو څه پته لګي زما عمل قبول شوی دی او که نه دی. په سورة المؤمنون کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفتونه بیانوي. بیا وایي چې مؤمنان ښه کارونه کوي خو بیا میریږي. په حدیث د ترمذي کې دا راځي، عایشه بیبي تپوس وکړو چې دا هغه خلک یېرېږي چې غلاګانې او شراب څښي او غلاګانې کوي. ویل نه، یا د صدیق لورې دا هغه مؤمنان دي چې یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الله تقبل منهم. دا هغه مؤمنان دي چې روژې نیولې دي، منځونه او خیراتونه یې کړي دي، خو بیا یې میریږي چې زموږ نه به قبول نشي. ځکه هېچا له دا نه ده پکار چې مستي کوه، ځکه دا ډېر د عاجزۍ دنیا ده. که رب ونه کړي او د غرونو عمره عمل وکړي او الله تعالی وایي کمی پکې دی، په شرایطو برابر نه ده، نه منم، نو د الله سره د چا زور رسېږي؟ یا زما ورونو